اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی اوے پیغمبر آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې بے علم دي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اس کله دا برابر ندی عالم او بے علم کی ډیر فرق دی دومره واضح فرق دی لکه شپه او ورځ کې چې فرق دی رڼا او تیاره کې چې فرق دی او یا لکه ړوند او بینا کې چې کم فرق دی په دې وجه احادیثو کې راغلي دي چې الله رب العالمین آسمان پستور باندې خسته کړی دی او د آسمان خایس دا ستوري دي او الله پاک په دې باندې آسمان خسته کړی دی او د ځمکې خایس هغه علما دي د ځمکې لپاره ستوري رڼاګانی او خایس دا علماء دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که د ځمکې په سر عالمان نه وي نو دا په هدایت خلق به هم گمراه شوي قریب ده چې دا په سم لار روان خلق به هم گمراه شي سیدنا حسن بصری رحمت الله علیه فرمای که عالمان د ځمکې په سر نه وي نو په انسانانو او زناورو کې به فرق نه و که علماء کرام موجود نه وي نو انسانانو او زناورو کې به فرق ځکه نه و چې اسلام او دین انسان ته انسانیت خودلې دی او انسانیت د اخلاق او د کردار او د صحیح عمل او د الله پاک د بندګۍ نوم دی علماء کرام د قران مجید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په منځ کې یو واسطه ده یو ذریعہ ده د خلقو د پویولو نو په دې وجه انسانیت اخلاق او کردار اسلام او مذهب او دین او آخرت او علماء په برکت سره انسانانو ترسي کستا سو خیالي کچرته یو کافر سره یو گمراه سره په یو میدان کې یو موقع کې یو خبرو کې معلتب کتابونه د دینم پراته وي قران مجید په پروتي بخاری شریف بای نور معتبر کتابونه د اسلام او د دین بوي خدا سره وو سره غلطه خبره کوي دا کتاب ورپسې په خپل نه را پاسي چې ستاره خبره خطا ده غلطه ده ټیک نه ده زګر د کتاب مقصد خدا نه دی چې د خبرې کوي او د برا پاسي کتاب راغې موتا ته حواله شو اوس یو سړی ځان په دې کتاب پوي کو د دې کتاب په مسله ځان خبر کو نو کدا دې ځکه ناستو کتاب بنوي موجود دې ځکه خدا عالم چې وی نو د برا پاسی او دی غلط سړی ته وای چې ستاسو خبره خطا ده دستا خبره غلطه ده دا د علم او د علماء شان دی دا د علم او د علماء هغه برکت ته چې الله تعالی ټول مخلوق ته رسي علماء لیکلي دي چې عالم رباني دا دومره لوی مقام لري چې دا ټول حیوانات
او زناور دا عالمان پیجنی او عالمانو ته دعاګانې کوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کوم بنده د علم په طلب کې اوته د رحمت فرشتي هغه ته وزر خوري د طالب عزت فرشتي کوي د طالب العلم دا د وزر خورولو مقصد څه شی دی د دې معنا څه ده د دې درې غټ مطلبونه دي یو مطلب دا بیان شوی دی چې د دین طالب علمان د قران مجید او د احادیث او د دین زده کوونکو خلکو دومره لوی مقام دی چې دا د رحمت فرشتي برکت حاصلولو لپاره خپل وزر خوري چې دی په وګرځي برکت د پاره چې دای کی کوم برکت دی چې دا مونږ ترش دویم مطلب دا دی چې دا د رحمت فرشتي د عزت کوي لکه یو مشر ملمر ازي خلکو قالین خور کړي وي زی جارو کړي وي لری زی پوری درې اچولې وي د اعزاز او د استقبال په تور دغه شان دي دا د رحمت فرشتي د طلباء دین د دین د طالبانو عزت کوي استقبال کوي دریم مطلب دا دی چې کچرته فرشتي رواني وي نو د دین د طالب نه مخ کیږي هغه خپل پرواز موقوف کی او د عالم او طالب نه مخ کیږي نو سبحان الله او پیغمبر پاک فرمای وان الله وملائکته بشک الله او دغه فرشتي يصلون على معلمي الناس الخير الله فرشتي داغه عالمانو ته د رحمت او د برکاتو دعاګانې کوي فرشتي او الله تعالی په رحمتونو او برکات نازلې کوم خلک چې نور انسانانو ته دین خي الله په رحمتونو ورینو زکه دې کار ته الله دې قبول کړي او فرشتي وته د الله په در کې سوالونه کوي چې الله په رحم وکي په فضل وکي مزید احسانات کوي پیغمبر پاک فرمایي حتى الطيران في الهواء وحتى النينان في البحر تر دې چې په هوا کې مارغان او په اوبو کې میان علماء ته دعاګانې کوي ځینې روایتو کې دي چې حشرات الارض الزهریلا زناور په سړو کې دته دعاګانې کوي نو علماء د دې حدیث پرانا کې ویلي چې د عالم دین دومره لوی برکات او فیوزات دي او دومره لوی مقام دی چې دا ټول مخلوق عالم پیژني مسلمانان او فرشتي چې د رحمت دعاګانې علماء تقیدا هو واضح ده چې دا د دین او د قران خادمان دي او دا زموږ د دین بنیاد دی خدا نور مخلوق ولی دعاګانې کوي علماء ته د حدیث پاک شارحان وای دا زکه کوي چې دا علماء دین خلکو ته بیانوي او په خلکو کې چې ترسو پوری دین وی ایمان وی دنیا بابا دی نظام د دنیا بچلیږي نو زکه دا نور مخلوق پکې خوشاله او دیم وی چې زمونږ د سر ته خیر دی نو دا د عالم برکت دی نو دا نور حشرات حیوانات او مارغان زکه علماء کرامو ته دعاګانې کوي زمونږ د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه فقیه العصر مفتی اعظم مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه پیر و مرشد خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه به فرمایل وای خلق درې خمو د چینجی عزت کوي په ډیر قیمت باندې علی او شنی پانه وته برابرای او محفوظی ساتي حالانکه چینجی ره دا ولی دا زکا
چې په دې چینجی کې ریخم دی د خلی نه د ریخم تار روزي نو داغه د خلی په وجه چې پای کې د ریخم دا تار دی د دې چینجیم خلق عزت کوي او دا افسوس خبره ده چې د علماء په خلق کې د الله پاک کلام دی د الله پاک کتاب دی او خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا غي د خلینو مونږ ته د الله او د رسول خبره بیانېږي ویلې کېږي او مونږ سره د علماء قدر نشته مونږ د علماء عزت احترام او مقام منونه ذهن کې نه تسلیمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی قیامت ته نږدې به ځینې خلک راشي چې هغه بخپل مشران بدمعشان ګرځي بدعمل خلق زناکار شرابیان مردار خلق د هغه به خلق عزت کوي او د نیکانو تقوادارو به عزت نه وسعد القوم ارذلهم پدې کې پلیت سړی به اوچت سړی وي بدعمل مردار سړی هغه ته به خلق د لری نه سلام کوي او د نیکانو خلقو د صالحانو او د الله د بندګۍ کوونکو خلقو بسو خاطر نه کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت ته نږدې زما په دې امت باندې یو حالت را روان دی زما په دې امت باندې یو حالت را روان دی او هغه دا چې یقتل فيه العلماء کما یقتل الكلاب چې پای کې به عالمان وجل کیږي او داسې به وجل کیږي لکه سپی چې وجل کیږي علما به وجل کیږي داسې به وجل کیږي داسې به مړکول شي لکه سپی چې وجل کیږي مثال د سپی سره ورکي په یو خبره کې دا تشبیه په یو خبره کې هغه دا چې په دې سپی کې یو صفت ده د څوکیدارۍ نمسپه هغه په څوکیدارۍ کې د نورو خلقو نه نورو مخلوقاتو نه نورو شیینو نه ډیر زیات مخکې دی یو شی هم داسې څوکۍ نشي کولی څنګه چې سپی کوي نو قیامت ته نږدې به علما وجلی کېږي داسې به وجلی کېږي لکه سپي چې وجلی کېږي د دې مطلب څه شی دی تشبیه ولې د سپي سره ورکړی شوې ده دا په دې وجه ورکړی شوې ده چې د دین دشمنان به ډېر شي د دین غله به ډېر شي او په دین باندې به نوې نوې حملې کېږي او د هغې مخنیوی به صرف علما کوي دا فتنو مخې ته به صرف عالمان ولاړي نو دا غل سړی او غله خلک دی چې کله کندر کوي نو اول څوکیدار د مخې لرې کوي او کسبه وی نو هغه خله باندې دک شانتی دا ظالم طبقه دا بيدین خلق با د علماء د आवाज ختمولو د پاره عالمان شهیدان کوي دویم وجه دا چې په خلکو کې به حس ختم شي دینی غیرت به ختم شي د عالم شهادت او وجل به پدې کې اس غم نه پیدا کوي ذکر تشبیه لکه بالفرض کا چې یو حیوان مرشي یو سپی مرشي څوک په تپوس نه کوي اللہ تعالی قرآن مجید کی فرمائی سورت آل عمران کی کم خلق چی پیغمبرانی شہیدان کری دی وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او اغا خلق وجدی چاگا نور خلق تسمى خبر کئی علماء دین
فبشرهم بعذاب علیم دې ته زیر ورکا په درناک عذاب سره زیر ورکی زیر وته د زورن په تور تحکمن دې ته زیر ورکا په عذاب درناک سره پیغمبر علیہ السلام فرمای د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات سخت عذاب کې هغه سړی وي چې چا یو پیغمبر علیہ السلام شهید کړی وي یا دلرا په جنگ کې یو پیغمبر قتل کړی وي او دویم به د ټول نه سخت سزا هغه چا د پاره چا چې یو عالم باندې غزار کړي د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول له چې کله یو عالم بے گناہ شهید کړل شي نو الله ډیر په قهر او په غصه باندې تر سوچ د دې قوم نه 15,000 جنازې او چتی شوی نه د الله قهر نه سړي د امام ابن رجب حنبلی رحم الله په حواله سره ځینې د واعظ په کتابونو کې راځي چې کله به یو پیغمبر علیه السلام شهید کړی شو نو د الله قهر او غضب به ډېر زیات شو نو 1,00,000 پورې جنازې به دغه قوم نه اوچتې کړی شو یا او یا زرا ځکه چې د عالم نمخ کې د پیغمبر مقام دی او هر پیغمبر دا د فساد مخنیوي کوي د شرک کفر د ظلم او د فساد نو دا هغه شهید کول لوی فساد دی او بیا د نبی پسې مرتبه د وارث رسول دا د علماء او دا نو عالم په شهادت باندې د او یا زرو په نیم انسانان چې مړ شي او وجل شي د الله قهر سړي ځکه علم او علما د کائنات روح دی مونږ ته الله الله چې خي قران مجید او سنت رسول خي او د دین هر کار چې مونږ ته رارسي دا د علما کرامو نه رارسي الله پاک دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوهږي او د بی دین خلکو د سازشونو الله مسلمانانو ته حفاظت ورکړي په دې وجه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي چې په بنی اسرائیل کې یو ځل 300 پیغمبران په یو ځل غي شهیدان کړل یو روایت کې راغلی دي چې او یا پیغمبران شهیدان کړل بیا علما را پاسېدل او هغه ته وی چې دا تاسو ناروا کار وکړو غلط کار مو کو هغه په ماور شهید کو او مازیګر ته د خلکو بازارونه خروان و باجو از غم وسره نن موږ تاسو د قران مجید د تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د تعلیماتنا او د اسلام او د شریعت د پوهینا ځان غافل کړي اچھا او د دین او د دنیا د ټوله تقاضي مونږ دې ته حق وینا وای چې دا په یو طبقه واچو بس یو خاص طبقه پورې درو چې هم دین او هم دنیا به صرف دی کوي خیال مو دې خبره ده او کفر دومره لوی مهنت وکړو چې په مسلمان کې دن خپل بچی پیدا کړ چې خپل کور په خپل اورانی خپل مذهبم بدنامي د مذهب مشرم بدنامي او دې ته قرباني وای دومره پلوي قهر غندکو ککړکو چې هغه د اسلام په دشمنی باندې نشرمېږي بلکې فخر به کوي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د فتنو نه په حفاظت کې وساتي دا فتنه ده کنه د فتنې سخکري خونی چې د دین تعلیمات د دین شعائر هغه پورې خندا شروع ده مسخره ده پټکی پورې خندا شروع ده ګيري پورې خندا شروع ده تراو پورې موز پورې خندا شروع ده مدرسې جمعتونه
هغه پورې خندا شروع ده او هغه خلک وایي چې موږ د قوم خدمت کوو موږ د قوم आवाज اوچتو یو لخته قوم لنه کنهسته چې پټي پیو بکیږي ماضی دارا کاټي خبره خو پرې را چې د بخور مسله د قوم نه حل کړي چې د زمیدار طبقه یو ضرورت به پوره شي د قوم لکړي سړي هغه د انګريز بچي دي دا د انګريز اعلی او د مسلمان په وطن کې د مسلمان په خاوره د اسلام او د مسلمانانو هغه شعائر او کلی تعلیمات او دارنګ علما وجني او صد افسوس چې موږ هم راجم شو تقریرونه کو په جنازه کې الله اکبر ناری وو زنده‌باد ناری وو یو دوغری جلوسونه کو او بیا سره خپل کار پسې دي اچ ژوندې نو کنزل کو ورپسې بدرت کو چې مرشي بیا به سیری اچي یو ګلونه اچي یو غلافونه اچي یو کومبلي به جوړي یو سو اغم ګناو دام ګنا چاوي چې عزت ته نو دا افسوس خبره ده چې زمونږ د دین تعلیم قرآن او دغه تعلیمات سنت رسول صلی الله علیه وسلم او دغه تعلیمات اپاتی دي اچھا د چا زړه کې سر راځي ذهن کې سر راځي او څه خبره خوخيږي بس هغه باندې ولاړ دی او بل سره به جګړم کوي او ځان ته په حق هم وي او بل ته ټول امت ته گمراه هم وي زما عزتمندو به حیثیت مسلمان به حیثیت امتی د هر ظالم مخنیوي پکار دی او هر ظلم ته د ظلم په نظر قتل پکار دي چې ارزه کی وی ارچا سره ار طبقه سره خصوصا علما او سره زکه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین دی روایت کې راغلي دي چا چې یو عالم ته کنزلو کو دا سیده چې پیغمبر د خدای ته کنزلو کو او چا چې پیغمبر د خدای ته کنزلو کو دا سیده چې د الله ته کنزلو کو من لم يحزن بموت عالم فهو منافق چې یو عالم په خپل مرګ مرشي او په دسو خفن شو دا منافق دی دا مسلمان نه دی په کومه خبره مسلمان دی دغه د اسلام پاتې شو نن نورا مونږ تاسو د يهودو د انګريز او د دجالي دنیا هغه زهريله پروپاګاندا داسې په مخ اغستې یو چې یو بل سره دشمنان یو په خپلو کې او کوشش هم دای چې د خپل جمعه توران کو د خپل مسلګړه وړه کو ستا په دې نږدې ماحول کې تاسو سره نږدې کیږي او د دې جمعه دورانولو کوشش کوي د مدرسو دورانولو کوشش کوي الله دې واسنه ور کوي دا مسلمانان دا مسلمانین څه څنګه دي چې د خلکو پر تپیونګه اس کلمنا زما او ستا فرض داري چې د خپلې سي بد حق مرسته کې چې څومره وس کیږي او په دې خبرو څوک نه خلاصي الله پاک دې موږ او تاسو د ظالمانو نه په حفاظت کې وساتي او همیشه دې الله موږ ته د حق مرسته نصیب کړي دا څنګه چې ظلم مروانی او موږ به جنازې اوچتو او بس ختم بوکو دعا بوکو خبره ختمه صحیح ده په پټرول باندې را پاسو چې ګران شو په لوډ شیډینګ باندې پاسو چې ډیر شو ګیس نشته او نوکری نشته او زموږ دین باندې علما با داسې مظلوم شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله ګورا چې په ژوند کې چاته سویلی نه دي 1961 د دې بنده پیدائش ده تر نن پورې څوک دی وایي چې د چا سویلی د چاړې هزار کړي او په داس کې خپل حدیث تا درس حدیث تا راځي د رسول الله د مبارک خبرو خدمت کوي د دنیا تقاضې شاته کړی د دنیا خبرې شاته کړی او زموږ صاحب بچو ته دین خي او دا غدا حال شي هغه سره موږ دا رویه کوو او بیا د ار ظالم د ظلم خپل اندازي
د هر محکمې یا د هر فیلډ والا د هر میدان والا د ظلم خپله طریقې چې څوک په خاموشي اختیار کی څوک یې کردار کشي شروع کی څوک ورپسې نورې خبرې شروع کی څوک د خلکو مخ بل خوا واړی او چا قاتلان را لېږلي چا یې سهولت کاری کړي چا وسله ورکړي چا ورته لاره ښودلي چا ورته اطلاع ورکړي زوړې خبرې دي دا ټول قاتلان دي الله پیغمبر فرمایي چې د یو مسلمان عالم نه عالم هوټل لوی مقام دی د یو عام مسلمان په قتل کې چا د یو ټکی برابر ایسا واغستا دا قاتل دی دا قاتل دی بیا داسې عالم چې عالم ګرځي عالمان تیاری وړي خبرې په سوونو خلکو کې په زرګونو لکونو خلکو کې یو کس پیدا شي او څو په تکلیف باندې جوړ شي څومره خوارۍ کړي څومره محنتونه کړي څومره مسافرۍ کړي څومره ستاو زما برداشت کړي دي چې یو ځای ته ورسېږي کافر او مرتد او لعین راشي ظالم داس ویولي نو دا ډېره د افسوس خبره او دې سره به مونږ ته امن را نشي مونږ به په کلار کینو دا غلطه خبره ده چې مونږ خپل صادر واغوندو او بس یو کسو د مخې لاړو نه دوسته لحوم العلماء مسمومه من شمها يمرض ومن اكلها يموت ولو بعد حين د علماء غوښې زهر دي چا چې زهر خوړلی دی به مردارېږي چا چې اسی بوی کړي دی به بیماریږي اگر که څه موده بعد نو دا خبرې خطا دي چې دې نه بعد به مثال دا مخه مونږ ته آزاده شي او بې دینه خلکو ته به مخه کولو شي هېڅ کلم نه الحمدلله د حضرت مولانا صاحب زوی مولانا انیس احمد صاحب دامت برکاتهم بالکل د خپل پلار مبارک سیټ باندې کېناستو تاسو وایئ الحمدلله ته به کم وجنې کم به شهید کې او د هغه په جنازه باندې چې څومره مسلمانان تللي دي د اکثرو نیت داره چې زه به زوی عالم جوړوم پیغام یې ورکو خلکو ته په مړینې خلکو ته یو لویه لاره ورکا چې عزت دې ته وایي یو ټیک ټاکر مړ شي په کوټه کې په خپل فلیټ کې په میاشتو دي خبر نه فالورز په میلیونو وي او فالورز پته نه لګي فالورز خو پیژنې کنه دا ډېر خلک نه پیژني مشران فالورز په دې موبایل کې چې کوم دوستانی او د پسیوي او د خبره منی او د پروګرامونه ګوري دې ته فالورز وي کنه منصور حسین په میلیونو فالورز د جنازې کول سکه چې هغه خپل کور خلک هم جنازه کې نه دا ګوره یو غریب عالم د یو مظلوم انسان د یو بی ضرر انسان جنازه تاریخی جنازه داسې عزت چا سره شته دی چا ته ورکړی شوی دی دا صرف او صرف د الله عطا ده د الله نوال او د الله ورکړه ده چې علم او دین او تقوا ته ورکړی ده او دا د اهل حق نښه ده چې د هغې جنازه فیصله کوي چې په حقه څوک دي نه چټۍ لېږلی شوې ده نه اعلانونه شوي دي نه پکې ګیلې شته چې ولې رانلي او د ټولې دنیا مسلمانان چې څوک را رسېدی شي د ټولې علاقې او د ټولې صوبې بلکې د بار صوبو نه بار علاقو هغه خلک هر سړي کوشش کوي چې ځان جنازې ته راورسي الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو خاتمه په ایمان کې او د 400 خلکو ته الله ډیر خیر او برکت ورکړي او الله دې ډیر عزت وکړي چې یو مظلوم عالم د ملمنو عزت وساته موږ په ټولو مدرسو کې د احادیث په درسونو کې د قران په درسونو کې چې اول شیخ صاحب ته د
اوچتو درجو سوال کړی دی. نو ورپسې هم د شیخ صاحب معزز مبارک او درنې کورنۍ ته د صبر سوال کړی دی او د هغې د عزت او د عمر او د برکاتو سوال هم کړی دی. ورپسې هم د شیخ صاحب ګاونډ ته او کلي ته او تمام ضلع 400 ته دعاګانې کړي دي او دا د هغې په موږ باندې قرض پاتې دی چې عمر بر به کوو انشاءالله ورته. دا د علماو هغه تحفه ده چې بل څوک یې چاله نشي ورکولی. نو الله پاک دې د حضرت شیخ صاحب شهادت قبول کی او الله دې په ټوله دنیا باندې د اسلام د نفاذ ذریعہ وګرځي، د اسلام د راتګ او د غلبي ذریعہ دې وګرځي ان شاء الله العزیز. چې حضرت مولانا انیس احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه به د خپل پلار خپل پیغام د قوم خدمت، د اسلام خدمت او د وطن خدمت او دارنګ د ټول علما او طلباء او یکسا تربیه اب جاری ساتي. دا خبره نه و شیخ صاحب یوازې د جمعات سره نه هغه چې کوم خدمت قامي کړي د سیلاب په دې موقع باندې د زلزلو په دې ورځو کې چې هغه څومره شاګردانو ته ویناګانې کړي دي او څومره ادارې وي، فاونډیشن وي، رفاعي ادارې وي چې د شیخ صاحب په سرپرستۍ کې چلې دي. الله پاک دې دا ټول خدمتونه قبول کړي. الله پاک دې دا شانتي علما نورم زیات کړي او ظالمان دې الله په خپل کور کې تباہ او برباد کړي. موږ ډېر بے بس یو، صفا خبره کوو، بے وس یو، کمزور یو، خو الحمدلله الله پاک هم شته دی. زمونږ الله شته، مونږ یو الله ته سپارو چې یا الله په دغه تورې ووهي چې نه پسېږي نه مخ اوړي او نه ماتېږي، داسې تباه کړي چې ومې پیړه پورې پې دا داغ پاتې شي او الله ذلیل او خوارې کې چا چې دا کار کړی دی د چا چې ورسره لاس دی، څوک چې دا کار کوي، څوک چې سهولت کار دی، الله تا ته ښه معلوم دی. تباه او برباد یې کې د دې مبارکې ورځې په خاطر د هر عالم دشمن تباه کړي، د هر مدرسې، د هر جماعت، د هر قرآني درس، د هر دینی درس، د هر دینی کار چې څومره دشمنان دي الله که مسلمانانی هدایت ورته وکړي او که په تقدیر کې هدایت دی خدای ذلیل او خوارې کې. عرض دا کوم دوستان چې شیخ صاحب رحمه الله تعالی او دا چې نور علما د سن 80 نه دا کیسه شروع ده، دا نوې خبره نه ده، خو موږ په دې باندې حوصلې نه بیلو او نه موږ شیعګانې چې جاړو به او جړا ته به کار وایو. دا دې ښه واوري که قادیانې دی او که یهودی دی او که د هغه بچی دی، علما څوک نشي ختمولی انشاءالله، مدرسې څوک نشي ختمولی، جهاد څوک نشي ختمولی، تبلیغ څوک نشي ختمولی. دا هسې ظالم دی ځان تباه کوي، نور هم تباه شي. خو انشاءالله دې سره زموږ جذبه نور هم تازه کېږي او داسې یو نه سوونه او زرګونه به نور هم پیدا شي. مونږ به نه یو، دا دین به وي انشاءالله، مونږ به نه یو، دا ممبر به آبادي، دا درس به کېږي، دا قرآن به بیانېږي او دا مسلمانان به داسې یو موټی وي انشاءالله. څوک پښتانه نشي تقسیمولی، څوک مسلمانان ټوټې ټوټې کولی نشي او څوک مسلمانانو کې بې اتفاقي هم نشي راوستی انشاءالله. مونږ به د امت د اتحاد کوشش کوو، د وحدت او د اتفاق پیغام به خلکو ته ورکوو او د ظالم مخنیوی به کوو انشاءالله. په دې وجه زمونږ مشرانو جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او نور مشرانو د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه په دې شهادت باندې انتهایی غم راضي کړی دا، غم ښکاره کړی دی او ډېر لوی فکرمندی او کوشش دا دی چې زر تر زر دا ظالمان گرفتار کړي شي. دې لړکې د جمعې مانځه نه وروسته یو احتجاجي جلوس دی د جمعیت علماء اسلام مشرانو د طرفه، تاسو ټول کوشش وکړئ چې دې پوره من احتجاج کې سوالي صحیح ده که انشاءالله. جمعې مانځه نه وروسته 2 بجې په ناصر خان د حجرې نه شالم پل د هرا سکول چې کوم مخکې زوړ ځای دغه ځای نه به ملګري ځي، تاسو کوشش وکړئ چې ټول پای کې سوالي او که څوک لري ځای کې دې ځای نه نه ښار کې نو پېښور پریس کلب ته ځان جمع کوي انشاءالله تعالی چې دا پر امن احتجاج ریکارډ شي زمونږ د طرفه وا دې کې یو اسم راشي او د ظالم د مخنیوي لپاره څومره زموږ واسطه هغه به کوو انشاءالله او د علماو سره او مظلوم سره به خپل تایید او مرسته جاري ساتو. صحیح ده که انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.